قسم په مسائلو کې اولنۍ خبره مختصر یاد کړئ چې قسم خوري صرف به د الله په نوم قسم خوري، د الله نه علاوه د بل چا په نوم به قسم نه خوري. حدیث کې راځي من حلف بغیر الله، چا چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قسم وخوړو فقد کفر او اشرک، د شرک وکړو. شرک یې څنګه وکړو؟ لکه ما ته وسو کې موږ چې قسم خورو موږ پکې هغه څوک یادو چې هغه الله رب العزت دی چې وګوره د الله د عظمت زما په زړه کې دومره دی چې ته الله راته رایادو. کله چې ته یو مخلوق ورسره رایادې نو تا د مخلوق او الله یو شان کړو، نو قسم به داسې نه خورې چې زما د قسم د بچي په سر، بعض د بچي په سر، بعض قسم د پلار په سر، د مور په سر، بعض قسم د بابا، د پیر، د ولی، د ملنګ، بعض قسم خوري په کعبه باندې، د کعبې په رب قسم خوري، په کعبه باندې نه. دا ټول چې ما کم ذکر کړو دا ناروا دي په شریعت کې، د شرک په زمره کې راځي. ته به قسم صرف د الله په نوم خوري. اوس کې سړی دا وایي چې قسم په قرآن باندې، نو قرآن د الله خبرې دي، نو د الله په خبرو چې ته قسم خوري لکه ته چې په الله قسم خوري، دا خو صحیح دي. قسم چې ته په الله خوري، قسم د الله په خبرو خوري لکه ته چې قسم د الله په نوم خوري. نو د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم به قسم نه خوري، که هغه هر څوک